ساداتو سره به محبت ساتئ، مینه به کوئ. دا به حضرت علی کرم الله وجهه په هغه زمن کې چې امارت اسلامی کې امیر المؤمنین راغی او مقابل کې خوارج پیدا شول او په دوی باندې د کفر فتوا وکړه، په منبر باندې به حضرت علی کرم الله وجهه د دې آیت نه استدلال کو چې اے خوارجو قرآن کریم تراشی د نبی علیہ السلام د وفا په بدل کې ظلم ولې کوئ؟ داغه د احسان په بدل کې داغه د رشتہ دارو قدر وکړئ، د اهل بیتو قدر وکړئ او تاسو داغه اهل بیت په شهادت رسوئ. نو معززو زمونږ استاد نه هم د ټول امت نه د مبارک په تفسیر د حضرت علی کرم الله وجهه باندې دا مطالبه ده چې مونږ به د هغې مبارکو د اهل بیتو قدر کوو، د ساداتو به قدر کوو. محبت د ساداتو شیعیت ته نه وایي، شیعیت د هغې ګمراهۍ نوم دی چې چا د حضرت صدیق اکبر تنقیس کړی دی. شیعیت د هغې ګمراهۍ نوم دی چې چا حضرت عمر ته معاذ الله د کافر نسبت کړی دی. شیعیت د هغې بېدینۍ نوم دی چې چا حضرت عثمان ته معاذ الله یهودي ویلی دی. شیعیت چې شیعگان گمراه ګرځېدلي د صحابو په تنقیس ګرځېدلي، د اهل بیتو په محبت نه دي ګرځېدلي. اهل بیتو محبت د شریعت په چوکاټ کې دا د ایمان د حصو نه یوه حصه ده او دا د ایمان د شاخونو نه یو شاخ دی چې الایمان بضع و ستون شعبه، د ایمان سره پاسه شپېته څانګې دي، یوه څانګه پکې محبت د اهل بیتو د محمد عربي صلی الله علیه وسلم. او حضرت امام شافعی رحمه الله په قصایدو خپلو کې یو شعر وایي چې نچوړې دا دی چې محبت د آل الرسول ته رافضیت نه وایي، او که څوک محبت د آل الرسول ته شیعتوب او رافضیت وایي. امام شافعي صاحب وایي زه اعلان کوم چې زه اول رافضي یم، بیا خو نه دا رافضیت دی نه، شیعیت د اهل بیتو محبت ته نه ویلی کېږي. امام بخاري رحمه الله د حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالاتو کې لیکي چې دی حضرت علی کرم الله وجهه راوغوښته چې کله هغه ورسره بیعت کو مرورتۍ ختمېده نو دی مبارک په منبر د نبی علیه السلام تمامو صحابه و معرض کې دا اعلان کوي لقرابة رسول الله ان اصل، قرابت د نبی علیه السلام چې زه هغه وپالم احب الی من قرابتی، دا ډیر محبوب ګڼم چې د خپل خپلولۍ پالل پې کوم. نو خپل خپلولي پالل فرض عین ده، صله رحمي. او صدیق اکبر سے پر روایت د بخاري څه وایي چې قرابت د نبی علیه السلام صله رحمي د هغې خپلولۍ پالل د خپل خپلولۍ نه احب ګڼم د بخاري په روایت باندې. د صدیق اکبر صاحب د قول نه فهمیږي چې د اهل بیتو محبت په امت فرض عین دی چې هر فرد په د رسول الله مبارک د اهل بیتو محبت ساتي، مینه به ورسره کوي. دا وجه وه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی صاحب ولور بیبي چې ام کلثوم نومې د جرګۍ پې وکړه، حضرت علی صاحب غلی شه، بیا یې پې جرګه وکړه، هغه غلی شه، په درېیم ځل خپله پسې ورغی، وی دا لور ولې ما ته په نکاح نه راکړي؟ حضرت علی کرم الله وجهه ورته وایي ستا عمر ته وګوره او زما د لور عمر هغه د 14-15 کالو ده او تاسو سپین ږیري یئ. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ورته فرمایي ستا دا ګمان دی چې ګینې زه جنکو پسې ګرځېږم، زه د وخت امیر المؤمنین یم، که د وخت د مالدار انسان په لور جرګه وکړم ما ته به یې راکړي. زما دا مقصد نه دی، خو ما د رحمت عالم نه اورېدلي وو چې فلا انصاب یومئذ ولا یتسالون، په ورځ د قیامت کې یو نسب هم نشته، خو رسول الله فرمایل فلا انصاب یومئذ الا نسبی و سحری، ورځ د قیامت کې یو نسب هم کار نه ورکوي. او مبارک فرمایي زما نسب هلته هم شته دی، سادات او د سیادت نسب هلته هم شته دی، الا نسبی و سحری، زما زمولي هلته شته دی. نو امیر المؤمنین ورته وایي
چې الله تعالی سیادت را نصیب نکا او ستاسو اهل بیتو کې خدای پیدا نکړما نو دا نعمت خو الله را نکا چې رای نکه نو زمانو کې خو مې راولئ زم خو مې کوي د دې لپاره جرګه کوم چې زه د اهل بیتو په زمانو کې راشم دا زمونږ د خلفا راشدینو عقیدتونه دي نن خو د اهل بیتو ذکر څوک نه کوي که چا لږ د اهل بیتو د محبت بیان شروع کا اغیار پسې شروع کی که نه وګوره دی وي شیعیت ته لمنه وواله معاذ الله